موږ سره شمولیت په بری پروګرام اجازه مېلمه دې په خپله یې اجازه مېلمه زه یم خو ما خپل هر څه چې کوم دی کبیر اخون صاحب ته وړاندې کړ کبیر اخون صاحب چې کوم دی اجازه مېلمه شو او زه پکې چې خپل دی زه کوربه یم نو زه به تاسو سټیج هم چلوم او تاسو ته به وایم چې دې له داد هم ورکوئ نور ملګري هم ناست دي وخت سره به چې چا پکې شعر ورځي داسې به پکې اشاره کوئ نو منې به کبیر اخون صاحب بلنه ورکړو چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای راوستي دي مینه او مذهب مې دواړه یو ځای راوستي دي او ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولې ډېر مختلف کبیر اخون صاحب ډېره مننه کوم شهباز خان ستاسو د راتګ د یو جهان مننه کوم او مشران ناست دي کشران هم ناست دي موږ به کیسو ووایو یو غزل به ووایم د نظم نه وړاندې چې اصلین ته یې ډالۍ وي چې عجبه باچاهي د زما رب ظاهره کړې دا ځمکه اسمانونه څه کمال د رنګ نه جوړ دي تر مشکو عنبرو ښایسته زلفې د جانان دي دا واړه یې د زلفو د مثال د رنګ نه جوړ دي او موږ تورو پسې سپکې سپورې مه وایي علمه ظهورو له خالونه د بلال د رنګ نه جوړ عجبه باچاهي د زما رب ظاهره کړې دا ځمکه اسمانونه څه کمال د رنګ نه جوړ دي تر مشکو عنبرو ښایسته زلفې د جانان دي دا واړه یې د زلفو د مثال د رنګ نه جوړ دي او موږ تورو پسې سپکې سپورې مه وایي علمه ظهورو له خالونه د بلال د رنګ نه جوړ دي او په زور ظلم زیاتې باندې سر ته رسولي خو خان ستا محلونه د زوال د رنګ نه جوړ دي مننه په زور ظلم زیاتې باندې سر ته رسولي خو خان ستا محلونه د زوال د رنګ نه جوړ دي او په خلکو کې ګوره ایماني جذبه پیدا کا اخونه ستا لفظونه د جلال د رنګ نه جوړ دي او شعر به نور ویم د نظم نه وړاندې چې تا تڼاکې د زړه درله چولي دي که نه تا غشي د الفت په زړه خوړلي دي که نه او چې ته د کامیابۍ په لور روان یې او دوی غافي په خپلو کې یې داسې سپي لیدلي دي که نه مننه تڼاکې د زړه درله چولي دي که نه تا غشي د الفت په زړه خوړلي دي که نه او چې ته د کامیابۍ په لور روان یې او دوی غافي په خپلو کې دې داسې سپي لیدلي دي که نه او نظم به درته ووایم چې پرون یو ځوان ورسره ببر سري ګریوان مې لیدو ولاړ په در و د دې بر کلي د خان مې لیدو ورته یې ویلې د څلورو بچو پلار یم زه په خپو معذوره یم د ډېر وخت نه بیمار یم زه حالات چې ښه ونو مم ښه مزدوري کړې ده تر خپله وسه مې بچو له ښه خواري کړې ده حالات خراب دي یقین وکړه پسې کار لرمه ډېر پسې ګرځم خو والله به روزګار نه لرم کور کې بچي مې تېر د درې ورځو نه هر پراته دي څوک په کوڅه کې څوک کوڅې نه هم بهر پراته دي چې کور ته راشم رامنډه کې ویسه دې راوړه خالي مې وینې وایي مونږ ویل کوړه دې راوړه چې کور ته لاړ شم رامنډه کې ویسه دې راوړه خالي مې وینې وایي مونږ ویل کوړه دې راوړه چې د بچو دغې حالاتو ته لږ خیال وکړمه هغه وخت خپل مولانا د مرګ سوال وکړمه چې د بچو دغې حالاتو ته لږ خیال وکړم په هغه وخت د خپل مولانا د مرګ سوال وکړم که څه دې راکړه دا په ځان به د احسان منمه دغه احسان به دې تر عمره په خپل ځان منمه خان ورته وایي زه ستاسو ټیکهدار نه یم د دې دروغو دې کیسو ته موزګار نه یم ورته یې ویلي که پوهېږي یو خیار مه راځه ډیکۍ ورکړه ورته یې ویلې په دې لار مه راځه ورته یې ویلې که پوهېږي یو خیار مه راځه ډیکۍ ورکړه ورته یې ویلې په دې لار مه راځه په دې حرکت د خان ور وړاندې څو قدمه شومه ډېر زیات خفه زه په اولاد د بابادمه شومه ورته مې ویلي که خاني ده دا د رب ورکړه ده ورته مې ویلي که ځواني ده دا د رب ورکړه ده مولا که وغواړي والله خو دا خاني به نه وي مولا که وغواړي والله خو دا ځواني به نه وي دا چې ولاړ دی دا د درې ورځو نه هر ولاړ دی مولا راولېږه نو ځکه ستا په در ولاړ دا چې ولاړ دی دا د درې ورځو نه هر ولاړ دی مولا راولېږلو ځکه ستا په در ولاړ دی خو تا سړی ستا خیرت د سوال جواب نشته خانه یقین په قسمت کې ثواب نشته دا سړی ستا خیرت د سوال جواب نشته خانه یقین په قسمت کې ثواب نشته خو دا خو به دا خبره خامخا کومه هر مانځه پسې به خپل رب نه دعا کومه چې خدایه هېڅوک بېوسه مه کړي بیا به خپل پردي ځان رایشي